سلامونه احترامات قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن دغې ناهیلې مور ته راغلی یم چې د دې په ځیګر کې دانه دی او خاوند یې چې دی دا سابه نه دي، دا په کباړ خرڅوي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوم. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ شکر ښه یم الحمدلله. ماشومان دې ښه دي؟ شکر خپله څنګه یم ناروغۍ سره؟ والله ډېره په تکلیفه یم، تمامه بېګا زما خوب نشته، زما تبه ده او 1 روپۍ ته زما وس نشته چې دغه وکړم، دوا وکړم. هلته دومره مې ټیسټونه دي او ډېر ترېنه بازابه یم. عینکې مې دا نه دي، ډېر سخته بازابه یم ترېنه. ولې علاج یې نه کېږي څه؟ علاج دلته نه کېږي، تر کابله پورې لاړم، علاج نه کېږي. د پاکستان وس نه لرم. ها، خاوند دې څه کار کوي نو بیا؟ کباړ پالک ویلي چې زاره میگیره د کوچا د لازګاډې کباړ سره کباړ ټولوي. هېوادوال دغه فارسیوان دی، په پښتو سم نه پوهېږي، نو زه ورنه په فارسي کې پوښتنه کوم. د لازگاڑی ترکاری مفروشه از کبار میگیره. ریشته پیت آدم است. بچه ما خود خورده که ما بسیار داره جداست که خب حالت که به توالت استی نمیگه دکتر که علاجش بچه نپا میشه، چه قسم میشه نمیشه، چه دوا گرفتی نگرفتی؟ علاج من میگه بس 2 लाख रुपये او بچه 3 लाख रुपये یک عملیات تا میکنه. ما واسه 30 روپये ندارم. او دخترکه چندان است؟ دخترای ما 6 دانه است. ماشاءالله ماشاءالله جوان است. 4 دانه بچه ما 3 دخترکای ما جوان است. او بچه که؟ بچه ما کس که چیز تک 4 دانه. 4 تا بچه که تا 4 5 تا دخترای ما. ماشاءالله. او شاورت که کار میکنن دیگه، می سبزی که میفروشه با کباب دیگه، برزی چی میپای بس؟ برزی هیچ نمیپای، دی روزایی هیچ نمیشه. من خدا لا منانو خشک گرفتیم تا کاندی بس کبار بریزای خود بخور کده تا دیگه بخار سای کنی نانو خشک او چا ډوډۍ می اخسته ته ماشومان ته نه نمبر خګ مې ورک دې مورې مورې او چا ډوډۍ اوس هم دیږي که پرته ده که دروغ وایم زه یې وګورئ، دومره کپوړه نه لرم په کور کې. الله مهربان ذاتی خیر بیان نکنه. آره فعلا دوا گرفتی برزی چی گرفت؟ ندارم 1 روپۍ وس نه لرم، دوا نه لرم چې ډېر په ما درد زور کې دا د درد ګولیګان خورم. ټول کور کلي ته معلوم دی. یو وار پاکستان ته لاړم، وایي 40 ورځ بعد بیا راشه. بیا یې زما وس نشته، دا 5 میاشت ده چې روان ده پرې. پاسپورت لري؟ نه. په چی شی ځې؟ دغه په خپل نسخې سره ځم. دوا نسخې سره ما پرېږدي. خیر الله مهربان ده. کرا وس نشته راکړه لاړ شم. او پېښور کې تاسو ته وایي چې جوړېږي په 2.5 لکه. او عملیات کوم نو څه خبرې وکړه. دا لوګانې چې تا ګورې دې نه ځورېږي، ته ورته نه ځورېږي. خدای ناخواسته په تاسې چل وشي دې به څه وکړي؟ زما هم دا دغه ده چې نه یم بیا دا لوګان ځوانان دي کشکې وړې وه یا واده وه زما غم نه وه، ټول ځوانان دي. الله مهربان دی مورې، ښه کېږي مه ژاړئ. خګ مې ورک دې مورې مورې ستړی غږ پچا. ښه مورکې ته د هېوادوالو څخه څه غوښتنه لري؟ لږ چې کومک را سره وکړي چې دا اینه مې جوړ شي. دا ټول بچي به واړه دي. هېوادوالو دغه مورکې ډېر ناهیلې ده او ځیګر کې دانه ورته هغې ته دلته خو ډاکټرانو ورته دوایي ورکړه خو په دې نه جوړېږي، ورته پېښور ته لاړ شه. هلته علاج یې په 2.5 لکه روپۍ کېږي. دغه مور ژاړي وایي زما پېغلې لورګانې دي، که په ما څه چل وشي دغه به څه وکړي دغه لورګانې. خاوند یې چې دی یو بوډا بابا دی، هغه هم ترکاري خرڅوي، تاسو ته څنګه چې ما مخکې وویل په کباړ خرڅوي. په هغې کې نو ورته تاسو خپله فکر وکړئ په کباړ باندې به هغې ته څه پاتې شي. نو د دې دو خېټې په هغې نه مړېږي، نو د دې مورکې دوا به په څه وکړي؟ امیاله 15,000 روپۍ مې قرض کړه چې هغه اوارم دی نه پاکستان ته لاړم. قسم دی چې هغه خلک اوس راځي وځي چې زما پیسې راکړه، زه نه لرم چې هغې ته ورکړم.
نو دوی د خوراک پیسې نه لري. دا مورکۍ اوس وایي ما وچه ډوډۍ په بخار کې واچوله اوبو سره، هغه مې جوش کړو چې نرم شو، هغه مې ماشومانو ته ورکړه. غرمه مې هغه ورکړی د نو ماشومانو دغه کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا لري او دغه مورکۍ وایي د مور خو لاندې جنت دی. نو دغه هم یو مورکۍ دی او د دغې 9 اولادونه دي، 5 جنکۍ دي، 4 هلکان. نو که په دې څه چل وشي دغه ماشومان به څه وکړي؟ نو هیله کومه هیوادوالو د دغې مورکۍ سره مرسته وکړي، د دې لاسنیوی وکړي تر څو د دغې ناروغۍ ښه شي. نو که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 273 283 د ژوند د غره چینه